افغانستان کې د هغه ځای حکمرانان ګرځي د توکانو سره د خلکو د سرو سرې خولۍ اخلي. زه یو ساعت کې دپاره د تۍ څه زه دا سوال کوم، آیا زما ورور طالبه تو خو به د چا د سره څه خولۍ شوکې صحیح سولو، ته به د چا د دوکانه څه واخې وبې سوځې، د ده د زړه څه دا دغه څنګه باسې، دا د پی ټي ایم مینه محبت په د ده د زړه څه څنګه باسې، دا راوښیه. بس موږ خو سیاست کوو په هوا کې کوو. پی ټي ایم اولنۍ ځنه دا خپل د کام مقدمه د کامو مخ ته ږدي. یو زمیندار چې باغ یې ایښی هغه ته به دا نه معلومه چې زما په باغ کې څو درختې دي. موږ سیاسي ګوندو ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې زموږ د کام څو شهیدان سوي دي. زموږ سیاسي ګوندو ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې زموږ څو کسان تر اوسه ورک دي. هېڅ آیین هېڅ قانون نشته. ستا ججان په 2 روپۍ خرڅېږي، که د سپریم کورټ دي که د های کورټ دي، دوی که د بی ایل ای نوم ورکوي که د هر چا نوم ورکوي، دا د دې ځای سرکار دی، سرکار دا د دې ځای پوج دی. سرکار خو داسې یو عجبه سرکار دی. موږ چې هر څونه بغارې وو خو پښتون قام یو داسې بیده قام دی چې بلکل نه راویښېږي. بیده په دې دی چې پر منظور پښتون یا د پی ټي ایم پر ملګرو باندې پابندي ولي. دوی د جنوبي پښتونخوا نه راتلی، آیا دا جنوبي پښتونخوا د دې ملک د دې پاکستان څخه وتلې ده؟ آیا دا د دې وطن د دې ملک نه ده؟ هر وخت زموږ پر ملګرو باندې خاص کر پر مشر باندې پر علي وزیر باندې او داسې چې زموږ داسې ملګري دلې ناست دي، زه نور باچا زبیر شاغه موږ یې چمنه څه 2-3 چله راګرځولي یو، دا نږدې چمنه څه. بیا خلک دا وایي چې د جرګې نو څه ضرورت دی، د جرګې څنګه ضرورت نشته. آیا دا پښتون کام به موږ نه راویښوو؟ آیا پی ټي ایم یا منظور پښتون به دا خپل کام ته یو خپله چیغه نه رسوي؟ دا جرګه خاص د دې دپاره دی چې پښتون کام دې راویښتې. دا یو پورپارما دی چې موږ جوړه کړې ده پی ټي ایم، دا به توی ګوردو ته ورسېږي، پوټشټېټ به موږ توی ته درکو. در اوسه پورې چې په پاکستان کې څونه هم ګوندونه دي، زه پر یوه ګوند هم نه لګېږم، ګرده موږ ته د قدر وړ دي د هغه مشران او ګوندونه. لیکن زه یوه خبره کوم چې څوک سیاست کوي، آیا یو زمیندار چې باغ یې ایښی هغه ته به دا نه معلومه چې زما په باغ کې څو درختې دي، څو د زردالو دي، څو د سیبو دي، څو د تور کلي دي، څو د شین کلي دي. زموږ سیاسي ګوندو ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې زموږ د کام څو شهیدان سوي دي. زموږ سیاسي ګوندو ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې زموږ څو کسان تر اوسه ورک دي. زموږ سیاسي ګوندو ته دا نه ده معلومه چې زموږ څو معدنیات خیزي او څوک یې وړي. زموږ سیاسي ګوندو ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې زموږ په وطن کې زموږ خپلې مځکې سرکار څو راسه قبضه کړي دي. دا ګرده دوی شیان دي پر پارما کې د هر شی سته. زموږ سیاسي ګوندو ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې زموږ څو زنانې، زموږ څو ځوانان بغیر به شناختي کارډ دي، او دا هم نه در معلومه چې د څو لکو د څو کروړو زموږ د پښتنو شناخت کارډونه بلاک دي. بس موږ خو سیاست کوو په هوا کې کوو. پی ټي ایم اولنۍ ځنه دا خپل د کام مقدمه د کامو مخ ته ږدي چې آیا راسئ پر دې باندې وګورئ، پر دې وګورئ چې د دې کام ته دا ورپېښه ده که نه، د دې کام مړي سوي دي که نه، د دې کام خلک ورک دي که نه. داسې لا هم سوي دي چې زموږ زنانې دننه ورک دي، زموږ ماشومان دننه ورک دي. زه به د یو لنډه خبره درته وکړم. ملک عنایت هم زمیندار سړی دی، ناست دی، دلته نور هم زمینداران ډاکټر صلاح الدین دا هم ناست دي، نور خلک ناست دي. زموږ سره مځکې چې پاکستان نه و
چې د دې مالیه په افغانستان کې جمع کېدله په کندهار کې نن سرکار وایي زما ده د 1965 پورې ته اوس پر دې باندې سوچ وکړئ چې پاکستان وجود نه و یو شی زما و نن څنګه د ده دی هېڅ آیین هېڅ قانون نشته ستا ججان په 2 روپۍ خرڅېږي که د سپریم کورټ دی که د های کورټ دی هېڅ دلته دغه نشته قانون نشته دا حال دی چې دهشتګردان نن د پښتون وطن چې کم معدنیات خیزي نن هغه 0% ته ورسولو زموږ معدنیات زه خو دا وایم دوی که د بیلې نومر کوي که د هر چا نومر کوي دا د دې ځای سرکار دی سرکار دا د دې ځای پوج دی چې د کم ریاست چې په کم ریاست کې څوک مړ کیږي او بیا د هغه قاتل نه نیول کیږي د هغه قاتل د هغه ځای حکمران نو زموږ قاتلان چې دي دا زموږ د دې ځای پوجان دي که په ارنایي کې کومه واقعه کیږي که په دکوی کې کیږي که په چمالان کې کیږي که په هر ځای کې کیږي زه به دننه څه 5 ورځې مخکې یو خبر درته وکړم د خندا خبره ده سایي غوښ ور ونیسه په دا ځنګر پرالېزۍ کې د لغړیانو د کسټم والا او د اپسیدر مابین پر پیسو پر لین دین باندې جنگ سره وسو یو څه ټکان وسو لغړیانو ځینې منډه کړله لغړیان چې منډه کړله دوی ډرون کیمرې والوځولې لغړیانې د خلکو په کورو په کوڅو کې ونیولو رای وستو لا پیسې میسې جون واخیستلې برته یې لکلو چې ته لغړی نیولی سې نو بیا وړمه ورځ تا په لورلایي کې بسان ګرده درولي و تال بیا بیلې راوتلې ده نو دا بیلې ته بیا ته څنګه نه راوځې دا بیلې د تاسو ورکه څنګه سي نو دا بیلې نه ده ته پښتون بلوڅ مه سره جنګوه دا ته یې چې د ما سره کوې ستا نظر زما پر معدنیاتو دی ستا نظر زما پر وطن دی دا ګرده چې دی دا ستا وطن ته دا ګرده دغه جوړه سوې ده او خاص کر ځوانان ته پکار دی نن زموږ په وطن کې په ګره پاکستان کې د ځوانانو ریشو چې ده هغه ډېره زیاته ده ځوانان ته پکار دی چې په دې لړ کې ډېر محنت وکړي ډېر کار وکړي دا خاوره پر موږ حق لري دا وطن پر موږ حق لري چې موږ به د خپلې خاورې د خپل وطن دپاره به کار کوو او پر دې حکمرانانو پر دې پوځي اسټابلیشمنټ یوه خبره ډېره بده لګېږي چې موږ هر وخت ووایو چې الله روبر پر دوی د الله روبر ډېر بد لګېږي باید چې کار وسي او یوه خبره بله کومه بله ورځ په افغانستان کې دوی د خندا خبرې د سړی کوي د هغه ځای حکمرانان ګرځي د دوکانو څه د خلکو د سرو څه سرې خولۍ اخلي زه یو ساعت کې دپاره د تۍ څه زه دا سوال کوم آیا زما ورور طالبه تو خو به د چا د سره څه خولۍ شوکې صحیح سلو ته به د چا د دوکانه څه واخې وبې سوځې د ده د زړه څه دا دغه څنګه باسې دا د پی ټي ایم مینه محبت په د ده د زړه څه څنګه باسې دا راوښیه نن د لرو بر افغان وطن کې د هر ځوان د هر سپین د هر رمزولي د هر خور د هر مور په زړه کې منظور پښتون او پی ټي ایم دی هغه دا وایي چې زما سباون چې دی هغه پی ټي ایم دی بل یو شی نسته یوه خبره بل درته کوم ځوانانو د ګردو څه موبایلونه سته د سوشل میډیا دور دی او سوشل میډیا دور کې خلک جنگ ګټي جنگ نن د کلاشینکوف نه دی موږ به دا جنگ پر سوشل میډیا ګټو چې ته هسې په زوله کلاشینکوف ښکاره کوي یا یو بل داسې ټیک ټاک باندې هغه ښکاره کوي بیا باید چې ته یوه 11 اکتوبر ته دومره زور ورکوي چې پر فیسبوک او پر نورو میډیا باندې باید چې د 11 اکتوبر هماسې یو بل شی نه او دا ستی وار به د دشمن ماته یي که ته 11 اکتوبر
کشتۍ هر منټ سهار سیکنډ د 11 اکتوبر دپاره وچلیږي دا به د دشمن ماته دا به د پوجانو خوب آراموي دا به د یو جنرل خوب آراموي چې دا 11 اکتوبر څه شي دی 11 اکتوبر د دوی دپاره یو وخت دی او دا وخت به دا به تی دغ کوئ د دوی په زړو باندې دا عوام ورننه باسئ دا کول به نن د موږ سره کوئ د تمام جنوبي پښتونخوا بلکې د لرو بر افغانانو څخه زه د دې میډیا د تروسه دا اپیل کوم چې 11 اکتوبر ماسې وه د هغو پورې د 11 اکتوبر ماسې او د دنیا یو شی مشایع کوئ 11 اکتوبر په مخه واخئ دا د پوجانو دپاره دا چې دوی ته به انشاءالله الرحمن دا به دوی ته بنګلادیش ثابتېږي 11 اکتوبر به دوی ته بنګلادیش ثابتېږي د دې دپاره کار وکئ خلص چې دی د دې دپاره کار غواړي دا د ځوانانو کار دی دا حاجي چارګل اکا سپین ږیری سړی دی دا د هغه کار نه دی چې هغه بیا پر دغه باندې ورکوي دا چې دی دا دغه کار دی او دا ډیټا چې ده دا ډیټا چې ده په دې نو باچا په دې پته دغه دا موږ چې کوم ملګري دي دلته د پی ټي ایم د توی ګور صدا موږ خواست کوو توی حاصل کوو چې دا کومه ډیټا چې ما در ښکاره کړله په دې کې چې زموږ کم خلک ورک دي کم چې دي مړه سوي دي شهیدان سوي دي کمې مځکې چې زموږ نیول سوي دي کم معدنیات چې زموږ دي شناخت کارډونه چې زموږ بلاک دي دلته زموږ ډېر داسې دغه دي چې په دې ډیټا په دې کې د موږ سره داسې تعاون وکړي چې ورسپس ځکه په کوشلا کې څو شهیدان سوي دي په کوشلا کې څو خلک ورک دي څو مځکې نیول سوي دي زموږ معدنیات چیرې دي د موږ سره کم دغه په دې ډیټا کې په دې کې به د موږ سره تعاون کوي وخت هم ډېر ناوخته دی ډېر ټیم نه اخلم یواره بیا ستوي د ګردو د شپینژورو د ګردو دلته زموږ سره د پښتونخوا نیشنل پارټۍ خلک هم ناست دي ستوي ډېره شکریا ادا کوو ډېره مهرباني